توجه وکړئ خبرونو ته نطاقاً ثریا پښتنی نجیب شفقیار. دا خبرونه لاندې محترم نجیب الله نن د هرات لرغونی ښار وکوت او د ماسپښین لمونځ یې د هرات ښار په جامع جومات کې د دغه ښار له خلکو سره یو ځای ادا کړ. د وزیران شورا د اجرایي کمیټې نوبتي غونډه نن جوړه شوه. د حاجي حفیظ الله عربزاده، محمد نادر ګلاب الدین، حاجي عرب او آغا نبي په مشرۍ د 2000 تنو وسوالو کسانو او 11,000 غیر وسوالو کسانو په کمیت 5 مخالفو وسوالو ډلو د هرات ولایت په مربوطاتو کې له جګړې نه لاس واخیست. د ملا نصیر اخندزاده له وژنې 4 ساعته وروسته د ډاکټر سعادت شکیبال په وژلو سره په پښتنو کې هغه سیاسي وژنه وشوه. د پاکستان د حیدرآباد په ښار کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله نن د هرات لرغونی ښار وکوت او د ماسپښین لمونځ یې د هرات ښار په جامع جومات کې د دغه ښار له خلکو سره یو ځای ادا کړ. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکړ محترم نجیب الله په داسې حال کې چې د دولتي امنیت وزیر ستر جنرال غلام فاروق یعقوبي هم ورسره و، نن سهار د هرات ښار ته ورسېد. د هرات په محترم نجیب الله ته د وطن د دفاع د عالي شورا منشي او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د وسوال پوځ د څانګې مسؤل تورن جنرال عبدالحق علومي، سلاکار وزیر او د شمال لویدیځ زون تنظیمیه رئیس عبدالحق خالقیار، د ولایتي ګوندي کمیټې منشي او د ګوندي او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر مسؤلینو هرکلی وویل. په دې وخت کې یو شمېر مشرقانو د ګلانو د ګېدۍ په وړاندې کولو سره د هرات لرغوني ښار ته د محترم نجیب الله تشریف ورکړلو ته ښه راغلاست ووایي. وروسته محترم نجیب الله د هرات په ولایتي ګوندي پلینوم کې چې د هرات ښار د سلکي اتحادیو د فرهنګي خونې په سالار کې جوړ شوی و برخه واخیسته. د پلینوم په کار کې چې د هغه ولایت د ګوندي کمیټو فعالینو برخه درلوده، لومړی د هرات د ګوندي کمیټې منشي خلیل سپاهي له محترم نجیب الله نه هیله وکړه چې د پلینوم اساسي وینا وکړي. محترم نجیب الله د خپلې وینا په ترڅ کې د افغانستان د خلق د ډیموکراتیک ګوند مرکزي کمیټې د خود د میاشتې د پلینوم د پرېکړو د ارزښت او اهمیت په باب خبرې وکړې او په هېواد کې د ملي روغې جوړې د تګلارې د پراختیا او ژورتیا په کار کې د پلینوم د پرېکړو په ځایونه کې د هغه ولایت د ګوندي کمیټو د فعالینو وظیفې برجسته کړې او هېواد او خلکو ته د خدمت د سرسره کولو په خاطر د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند راتلونکې وظیفې بیان کړې. ورپسې د هغه ولایت څو تنو ګوندي فعالینو د موضوع په ارتباط خبرې وکړې او د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د خود د میاشتې د پلینوم له فیصلو څخه د ملاتړ په ترڅ کې د خپلو ورسپارل شویو دندو د ترسره کولو په لاره کې د زیاتکاره فعالیت وعده وکړه. په پای کې د پلینوم مسوده ولوستل شوه او د رایو په اتفاق تصویب شوه. په خبر کې زیاته شوې چې وروسته محترم نجیب الله د هرات د فرهنګي کور بېلابېلې برخې چې د هرات د لرغوني ولایت د بډای هنر، صنعت او فرهنګ ښکارندوی دی په داسې حال کې ولیده چې د استاد مشل لخوا په هره برخه کې توضیحات ورکول کېدل. محترم نجیب الله د هرات د فرهنګي کور د کارکوونکو او هنرمندانو له زیارېستنې څخه د قدردانۍ په ترڅ کې د هرات کور د ترمیم او زیاتې بډاینې په خاطر مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه. یو بل خبر له مخې محترم نجیب الله نن غرمه د هرات ښار تاریخي جامع جومات ته لاړ او د هغه ځای د سلګونو اوسېدونکو سره یو ځای د ماسپښین لمونځ وکړ. محترم نجیب الله د لمانځه له ادا کولو مخکې د هرات ښار د تاریخي او جامع جومات بېلابېلې برخې وکتلې او د جومات او د هغه د تاریخي آباداتو د ساتنې او خوندیتوب په خاطر مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. د باختر اطلاعاتي اژانس خبریال له هرات نه خبر راکړ چې د لمانځه له ادا کولو وروسته د هرات ښار د جامع جومات ملا امام او سلاکار وزیر او د شمال لویدیځ زون تنظیمیه رئیس عبدالحق خالقیار د هرات د خلکو په نمایندګۍ د هرات ولایت د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله تشریف ورکړلو ته هرکلی ووایي او ده ته یې بلنه ورکړه د هغې علاقې له مخې چې دی یې له عالمانو او د جوماتونو او مقدسو اماکنو له جوړولو د هرات د زرګونو خلکو په ټولنه کې خبرې وکړي. محترم نجیب الله په داسې حال کې چې د هرات ولایت ګڼ شمېر عالمان، روحانیون، لویان او د مشرتابه هیئت حاضر وو، د هغه ولایت له خلکو سره له کتنې څخه د خوښۍ په ترڅ کې د ورورۍ، سولې او په هېواد کې د امنیت د تامین په ارتباط د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې خبرې وکړې او د روژې مبارکې میاشتې ارزښتونه او فضیلت یې بیان کړي. محترم نجیب الله په خپلو خبرو کې د هغې سولې او امنیت څخه چې د هرات د خلکو په مرسته په ولایت کې تامین شوی خوښي وکړه او د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق په بهیر کې د هرات د خلکو له برخه اخیستنې څخه قدرداني وکړه. محترم نجیب الله د هرات د ښار د جامع جومات د ترمیمولو او د هغه د فرش د برابرولو په خاطر 10 میلیونه افغانۍ او دغه راز د هغه ځای یو شمېر روحانیونو او سپین ږیرو ته سوغاتونه ورکړل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان جمهور رئیس نن مازدیګر کابل ته راورسېد. د وزیران شورا د چارو اداره خبر راکوي چې د وزیران شورا د اجرایي کمیټې نوبتي غونډه نن له غرمې مخکې د وزیران شورا د اجرایي کمیټې د رئیس سلطان علي کشمال په مشرۍ د صدر اعظم د مرستیالانو او د افغانستان جمهوریت د وزیرانو او د ادارو د رئیسانو د وزیران شورا په مقر کې جوړه شوه. په غونډه کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو له وروستۍ توطیې څخه دولتي، خصوصي او شخصي تاسیساتو ته د رسېدلو تاوانونو د تثبیت او انتقام په منظور د تدبیرونو په باب د وزیرانو شورا د 1914 کال د 20 نیټې د 412 کړه مصوبې د سپارښتنو د تطبیق څرنګوالی په پراخه توګه وڅېړل شو.
څرګنده شوه چې د اړوندو ارګانونو لخوا د تاوانونو د تثبیت او جبران او د خدماتو د توطیې له تاوان شوو کسانو سره د مرستې د سازمان ورکولو په منظور ټاکلي کارونه سرته رسېدلي دي. د رسېدلو راپورټونو له مخې وطن ته د خاینانو له وحشیانه بمبارۍ څخه پیدا شوي تاوانونه چې یوازې ملي دولتي او خصوصي تاسیساتو او اشخاصو ته رسېدلي دي ټول 1 میلیارډ اشاریه شپږ افغانۍ کېږي. دغه تاوانونه چې یوازې ودانیو ته او اردو ته د دې لحاظ برابر شوي دي په هغو کې د ړنګ شوو شبکو تجهیزات وسایل او وسایط او د ټلیفون برېښنا اوبو رسولو او د ټولنیزو خدماتونو د نورو برخو تجهیزات شامل نه دي. د پیښې وروسته په لومړیو ورځو کې د شهید له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو اکرامیه او د توطیې له هر ټپي لپاره 10,000 نقدي پیسې او د غراض یوه زیات اندازه جنس او درمل هم مرسته شوې ده. سربیره پر دې د کابل ښار له زیانمن شوو خلکو سره د زیان د جبران کېدو او مرستې په مقصد د شوي کور په مقابل کې 50,000 افغانۍ نقدي پیسې تثبیت او ویشل شوي دي. تر اوسه پورې ځینې ړنګ شوي تاسیسات صنعت ترمیم شوي او تر استفادې لاندې رابستل شوي دي. همداشان د سړکونو د ترمیم د جوړ شو کانډاو د ډکولو د ټلیفون د برېښنا د انرژۍ د شبکو او د اوبو رسولو د شبکو د ورانو شوو لاینونو د سترو برخو د ترمیم او فعالولو په منظور سملاسي اقدامات عملي شوي دي او په دې برخه کې کار دوام لري. د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې په پریکړه کې د ړنګ شوو تاسیساتو د ترمیم او احیا د بهیر د چټکوالي د پولي نوو منابعو لټونه د پولي موجودو تخصیصونو ویش د ساختماني موادو او وسایلو تدارک او برابرول او د نور مربوطو مسایلو په مقصد حفاظتي تدبیرونه اټکل شوي دي. دغه راز د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې په نننۍ غونډه کې د کابل په ښار کې په کور او د خپل سرو ساختمانونو د جوړولو په مخنیوي پورې مربوطې مسلې وڅېړل شوې. څرګنده شوې ده چې د کورونو د ستونزو حل نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم له ستونزو او مشکلاتو سره یو ځای دي. له هغو اقدامونو سره چې په دې وروستیو کلونو کې د کابل ښار د اوسېدونکو لپاره د سرپناه د تامینولو په مقصد ترسره شوي دي او د 1350 کال نه تر اوسه پورې 315,000 نمرې ځمکې د سرپناه جوړولو په مقصد ویشل شوي دي او د 9,428 اپارتمانونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي دي. خو سره د دې هم د ښاري نفوس د بعضو په اساس دا کار د دې سبب شوی چې د ښار د اوسېدونکو یوه برخه د ساختماني او ښار جوړولو د موازینو خلاف او د خودسرانه د ودانولو په جوړولو لاس پورې کړي. د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې په پریکړه کې د هستوګنې د ځای د لانجې د ورو په ورو حل په مقصد اقدامات د کورونو د جوړولو لپاره د نوو ساحو په بېلولو سره اټکل شوي او په دې ارتباط کابل ښاروالۍ د ښار جوړولو او کور جوړولو مرکزي اداري پلان وزارت د ودانولو چارو وزارت او مشخصې دندې سپاره شوي دي. سربیره پر دې په نننۍ غونډه کې د کابل ښار د پاکۍ او سمسورتیا مسله هم وڅېړل شوه او څرګنده شوه چې د چاپېریال د عزت‌الدوستۍ او کابل ښار او د پاک ساتلو ستونزه د اوږدو کلونو په ترڅ کې د کابل ښاریانو په وړاندې د نهال شوې ستونزې په توګه پاتې ده. دغه مسله د متوازنې پراختیا له امله د ودانیو د زیاتوالي او د نفوس د زیاتوالي له امله هغه هم په داسې شرایطو کې چې ښار د کانالیزاسیون سیستم او د اوبو رسولو مکمل کارتون نه لري او مربوط ارګانونو هم د مادي او تخنیکي امکاناتو له پلوه په ټیټه سطحه کې دي په مهمه ستونزه بدله شوې ده. د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې په پریکړه کې په دې ارتباط د کابل ښار د پاکوالۍ او سمسورتیا د حالت د ښه والي په مقصد ټاکلي تدبیرونه اټکل شوي او کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت د مالیې وزارت د سوداګرۍ وزارت او د کور جوړولو او ښار جوړولو مرکزي ادارې د اوبو او برېښنا وزارت د پلان وزارت د اطلاعات او کلتور وزارت ته مشخصې دندې ورکړل شوي دي. د کابل ښار د کانالیزاسیون مسله د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې تر کلکې پاملرنې لاندې نیول شوي او د پلان وزارت ته وظیفه ورکړل شوې چې د کور جوړولو او ښار جوړولو د مرکزي ادارې او کابل ښاروالۍ په همکارۍ د ښار د کانالیزاسیون مقدماتي تدریجي ساختماني طرحې په یو میاشت کې برابره او د 1309 کال د پلان د ضمیمې په توګه د وزیرانو شورا ته وړاندې کړي. دا ورځ د وزیرانو شورا د اجرایي کمیټې په نننۍ غونډه کې د خصوصي سکتور د ډوډۍ پخولو د دستګاو د تولیدي محصولاتو د خرڅلاو د بیې د ټاکلو او په کورنیو الوتنه کې د سپرلیو او مالونو د کرایې د شام د سهامي شرکت د تولیدي محصولاتو د خرڅلاو د بیې او د وزارتونو او ادارو د اړتیا وړ موادو او اجناسو د په وخت تدارک او برابرولو او په اجنډا کې د نورو شامل مسایلو په باب لازم تصمیمونه ونیول شول. د افغانستان جمهوریت د ملي شورا د سنا مجلس د رئیس
دکتور محمود حبیبي لخوا په وروستیو وختو کې د کیوبا د جمهوریت د وګړنۍ واکمنۍ د ملي اسامبلې د رئیس په توګه د جلالتمآب جان سکالو نه ټاکل کېدو له امله د ده په نامه هاوانا ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی. په پیغام کې ویل شوي دي چې د افغانستان جمهوریت د پارلمان او د کیوبا د جمهوریت د پارلمان ترمنځ متقابلې دوستانه اړیکې د دواړو هېوادونو د پارلمانونو او خلکو په ګټه پراختیا ومومي. د ولسي جرګې دارالانشا خبر راکړ چې د ولسي جرګې دایمي کمیسیونونو نن له طرحه شوي پلان سره سم غونډه وکړه، د خپلو اجنډاو له مخې خبرې وکړې او لازم تصمیمونه یې ونیول. د تقنین د چارو کمیسیون چې په هغه کې د سترې محکمې د مدني او عامه حقوقو د دیوان سرپرست او د عدلیې وزارت د قانون جوړولو د چارو د انسټیټیوټ د جزایي حقوقو د دیپارتمنټ رئیس برخه اخیستې وه. د افغانستان جمهوریت د محکمو د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون د 5م فصل د طرحې او تعدیل د څېړلو په باب یوه مصوبه صادره او دارالانشا ته وسپارل شوه. د ټولنیزو چارو په کمیسیون کې د کندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ د پرابلمونو په باب د هغې ولسوالۍ د وکیل اصیل په عریضې باندې خبرې وشوې، د اجرااتو په مقصد مربوطو مراجعو ته واستول شوه. دغه راز په دې کمیسیون کې د کابل ولایت د قرهباغ د ولسوالۍ د وکیل محمد انور د عرض پاڼې په باره کې خبرې وشوې. پرېکړه وشوه چې د کابل والي دې په 1980 کال کې د قرهباغ د ولسوالۍ په اعتبار خپل کار او فعالیت د رپورټ د وړاندې کولو په منظور د 1980 کال د حمل د میاشتې په 15مه نېټه د کمیسیون په غونډه کې برخه واخلي. د علومو او فرهنګ کمیسیون غونډه وکړه. د کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون، د کابل د پولیتخنیک، د کابل د پیداګوژۍ د انسټیټیوټ یو شمېر محصلینو په عریضو یې غور او خبرې وکړې. د کمیسیون پرېکړه د وروستیو اجرااتو په خاطر مربوطو مراجعو ته واستوله. د کوچیانو د چارو د کمیسیون په غونډه کې فیصله وشوه چې د سرحدونو چارو په وزارت کې د کوچیانو مسؤل د کوچیانو سره د کار د پلان په اعتبار چې په 1988 کال کې په کوچي قومونو باندې په رښتینې توګه تطبیق کړی او بیا یې په راتلونکي کال کې په پام کې لري د 1988 کال د حمل په 11مه نېټه د کوچیانو د ریاست د نوي تشکیل په وړاندې کولو سره د کمیسیون په غونډه کې وړاندې کړي او دغه راز د دولتي امنیت وزارت واکمن شخص د کوچیانو د مشخصو ستونزو د حل لپاره چې په هغه وزارت پورې اړه لري د 1988 کال د حمل په 11مه نېټه د شنبې په ورځ د کمیسیون په غونډه کې برخه واخلي. د اتباعو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو د ساتنې د چارو کمیسیون په خپله نننۍ غونډه کې په یو شمېر عریضو باندې غور وکړ، د اجرااتو لپاره یې مربوطو مراجعو ته واستولې او هم پرېکړه وشوه چې د کور جوړولو او ښار جوړولو رئیس او د اطلاعاتو او کلتور وزارت استازی دی د 1988 کال د حمل په 11مه نېټه د یو باب اپارتمان د ویش له پاڼو او ثوابتو سره د کمیسیون په غونډه کې برخه واخلي. د ولسي جرګې د دارالانشا د یو بل خبر له مخې د ولسي جرګې او سنا مجلس د کرنې، ځمکو او اوبو اصلاحاتو د کمیسیونونو په ګډه غونډه کې د کرنې او ځمکو اصلاحاتو وزیر انجینیر محمد غفران او د دغه وزارت معینان محمد حسن پیمان او ډاکټر ابوبکر برخه واخیسته. د تېر کال د اجرااتو په باب یې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د دواړو کمیسیونونو غړو په دې برخه کې له جارو بحث وروسته لازم تصمیمونه ونیول. دغه راز دواړو کمیسیونونو د رایې په اتفاق فیصله وکړه چې د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا وزارت وزیر او معینان د 1988 کال د حمل په 14مه نېټه د کمیسیونونو په ګډه غونډه کې برخه واخلي او د تېر کال د اجرااتو او د 1988 کال د پلانونو په باب معلومات وړاندې کړي. د افغانستان جمهوریت د ملي شورا د سنا مجلس دارالانشا خبر راکړ چې د سنا مجلس د علمي کمیسیونونو غونډې وکړې. په اجنډا کې د شامل مسایلو په باب له غور او خبرو وروسته تصمیمونه ونیول. د اتباعو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو د ساتنې کمیسیون د رسېدلو عریضو په باب له غور وروسته د مخکینۍ پرېکړې په پام کې نیولو سره تصمیم ونیو چې کابل ښاروال دی د ښاروالۍ د ناټو رئیسانو او د کنټرول له رئیس 1989 کال د حمل او 1988 کال د هوت د میاشتې له نسخنامې سره د روان کال د حمل په 11مه نېټه د کمیسیون په غونډه کې برخه واخلي. د سوداګرۍ، صنایعو او محصولاتو کمیسیون په خپله نننۍ غونډه کې د رسېدلو عریضو له څخه مربوطو مراجعو ته د هغو تصمیم ونیو چې د عامه رئیس د مرکز او ولایتونو کوپن لرونکو ته د کوپني موادو د ویش په ارتباط او د موادو د وړاندې کولو د څرنګوالي په ارتباط د راپور ورکولو په خاطر د روان کال د حمل په 11مه نېټه د کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د سنا مجلس د ټولنیزو چارو کمیسیون پر عایداتو باندې د مالیې د قانون او نقصنامو او د د کمیسیون پرېکړې دي د اغېزمن او عملي تصمیم لپاره عمومي غونډې ته وړاندې شي. د سنا مجلس د ملیتونو، قومونو، قبایلو او کوچیانو د چارو کمیسیون پرېکړه وکړه چې د ځمکو اصلاحاتو وزیر د روان کال د حمل په 14مه نېټه په کوچي میشه سیمو کې د کیمیاوي سرې اصلاح شوو تخمونو د کرنې د ماشین آلاتو د ویش او ژورو څاګانو د کیندلو په ارتباط او د
د ځایونو په باب دی د 1340 کال د دوهم شپږو میاشتو د کار له راپورټونو او د 1340 کال د لومړۍ شپږو میاشتو د کار له پلان سره د راپور وړاندې کولو په خاطر د کمیسیون په غونډه کې د سلام مجلس د ملي دفاع او امنیت کمیسیون په غونډه کې د مخکنی فیصلې لپاره کې نیولو سره د حربي پوهنتون قومندان تورن جنرال عبدالستار د پوځي او سیاسي پوهنځي قومندان ډګروال فاروق او د تخنیک اکاډمي قومندان ډګروال عبدالصمد ګډون کړی وو. د پوځي پوهنتونونو د تعلیمي تعمیراتي د ژوندانه د وضعي او د محصلانو شاګردانو استادانو او علمي کادرونو د مربوطو چارو په ارتباط خپل راپورټونه ولوستل او د دقیقو ځوابونو د وړاندې کولو لپاره یو څه پوښتنې یادداشت کړې. دغه شان د کمیسیون فیصله وکړه چې د هراړخیز او مکمل راپور د وړاندې کولو لپاره دی د پوځي طب قومندان د سرندوی اکاډمۍ قومندان او د حربي پوهنتون قومندان د روان کال د حمل میاشتې په 15 نیټه د کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د سلام مجلس د علومو او فرهنګ کمیسیون په خپل نننۍ غونډه کې په داسې حال کې چې د مرکزي اصلاحي مرستیال برخه درلوده د 1340 کال د وروستیو شپږو میاشتو د کار راپور او د مرکزي اصلاحي ادارې د 1390 کال د لومړیو شپږو میاشتو د کار پلان وڅېړه او د هغې مؤسسې استازي ته یې وظیفه وکړه چې د هغې ادارې د کار د کمالي او د اوسنیو مشکلاتو د لرې کولو لپاره دی خپل مشخص د شنبې په ورځ د حمل په 21 نیټه د سنا مجلس د علومو او فرهنګ کمیسیون ته وړاندې کړي. د سنا مجلس د ملي اقتصاد، مالی او بودیجې او پلان جوړول په کمیسیون کې د مالی وزیر او د هغه وزارت د بودیجې رئیس ګډون وکړ. وروسته د هغه وزارت د مالی چارو او فعالیتونو په ارتباط له خبرو کولو وروسته یو لړ پوښتنې دوی ته وکړل چې لازم ځوابونه ورکړل شي او هغوی کمیسیون ته دې وسپارل شي. د سنا مجلس د نړیوالو چارو په کمیسیون کې د نور کمیسیونونو له یو لړ مربوطه چارو یو ځای په ملي او نړیوال ډګر کې د ملي روغه جوړې د تګلارې د تطبیقولو او پراختیا او د ولسي جرګې او سنا په کمیسیونونو کې د نړیوالو چارو د خپل کولو د طرز العمل د بشپړولو او د کمیسیونونو د وظیفو د بیلولو په باره کې لازم تصمیمونه ونیول شول. پنځه مخالف وسوال ډلې چې په هغوی کې 2000 تنه وسوال کسان او 11 غیر وسوال کسان شامل دي. د حاجي حفیظ الله عربزاده، محمد نادر، گلاب الدین، حاجي عرب او آقا نبی په سرګروپۍ پرون د هرات ولایت د پښتون زرغون او اوبې د ولسوالیو په مربوطاتو کې د وسوالو فعالیتونو په بندولو سره د ملي روغې جوړې له انساني او اسلامي تګلارې سره خپل یوځای کېدل اعلان کړل. د بغداد د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګې خبر راکړ د غورځنګ د وطن د دفاع د عالي شورا منشي تورن جنرال عبدالحق علومي، سلاکار وزیر د هرات ولایت تنظیمیه رئیس فضلحق خالقیار، د دولتي امنیت وزارت مرستیال ډګر جنرال جلال رزمنده، د هرات د قواو قماندان تورن جنرال محمد داود عزیزي او د هغه ولایت د دایرو مسؤلینو، عالمانو، روحانینو او یو زیات شمېر سوله خوښونکو خلکو هرکلی ووایي. هغه غونډه کې چې له همدې امله د هرات ولایت د اوبې په ولسوالیو کې جوړه شوې وه، له هغه وروسته چې د کلام الله مجید آیتونه ولوستل شول، فضلحق خالقیار، تورن جنرال عبدالحق علومي او ډګر جنرال جلال رزمنده په وار سره خبرې وکړي او د ملي روغې جوړې له سوله غوښتونکې تګلارې سره د دغو ډلو یوځای کېدنه په هېواد کې د سولې او امنیت د تامین او د ملي روغې جوړې د تګلارې د رښتیاینې په خاطر یو ارزښتناکه ګام وباله. ورپسې د ملي روغې جوړې له تګلارې سره د وسلوالو ډلو 3 تنو یوځای شویو قمندانانو د نورو په نمایندګۍ خبرې وکړي او د هېوادنۍ سراسري سولې د تامین او د ملي روغې جوړې د تګلارې د رښتیاینې په کار کې چې له جګړې څخه زموږ د هر هېوادوال غوښتنه ده د هر ډول ځان تېرېدنې او سرښندنې ژمنه وکړه. خبر زیاتوي د دغو ډلو په یوځای کېدو سره چې په درندو او سپکو وسلو سمبالې دي او مخکې د مجددي او رباني د افراطي ډلو په ترکیب کې فعالیت کوو، د پښتون زرغون او اوبې د ولسوالیو په 115 کلیو کې امنیت تامین شوی. د هغو کلیو اوسېدونکو په خپلو کورونو او کروندو کې خپل سوله ییز ژوند له سره پیل کړ. د افغانستان ورځ د جوزجان او سمنګان د محکمو د قاضیانو په غونډه کې چې د شمال د نفت او ګازو د پلټنې د نمایندګۍ په کلوب کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. په دې غونډه کې د دغو ولایتونو د محکمو د کار او فعالیت په ارتباط د مربوطو محکمو د رئیسانو لخوا راپورټونه وړاندې شول. ورپسې د افغانستان جمهوریت قاضي القضات د جوزجان او سمنګان د ولایتونو د محکمو د قاضیانو او منصبونو پام د چارو کې اجرا او د عدالت تامین ته راوګرځاوه. د یو بل خبر له مخې د افغانستان جمهوریت مډالونه چې د بلخ ولایت د محکمو د یو شمېر قاضیانو د ښه خدمت په ویاړ د نظام الدین تعظیم ته ورکړل شول. د
وزیرانو شورا د راستنېدونکو چارو د سمون د کمیسیون غونډه نن د صدراعظم د مرستیال محمد حکیم په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د هېواد په مرکز او ولایتونو کې د سولې په مېلمستونونو کې د کلتوري فعالیتونو په اړوند د اطلاعات او کلتور وزارت رپورټ د هغه وزارت د کلتوري معین محمد الله وطندوست لخوا وړاندې شو. ورپسې د راستنېدونکو چارو وزارت دویم معین د راستنېدونکو د عیاشۍ او اغاثې او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ننګرهار په ولایت کې د خپل سفر د نتیجو رپورټ وړاندې کړ. په پای کې د دعم روغتیا وزیر ډاکټر سید انجي سره سلاکار وزیر نور احمد بړیس هېواد د مرکز او ولایتونو دعم روغتیا د برخې زیات شمېر کارکوونکو برخه اخیستې وه. لومړی د کلام الله مجید څو ایتونه ومنسوب شول. ورپسې د افغانستان جمهوریت د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا رئیس تتار سردلي د ویناو په کولو سره د کنفرانس کار پرانېست. وروسته د میوند د روغتون رئیس عبدالواحد ممتاز د کنفرانس اساسي وینا ولوستله او وروسته د هېواد د مرکز د ولایتونو د عامې روغتیا د برخې د کارکوونکو څو تنو منتخبه استازو د اساسي وینا په باب خپل نظر څرګند کړ. دغه راز په کنفرانس کې د عامې روغتیا د کارکوونکو د مسلکي اتحادیې اساسنامه لیون مصادرینو او بشپړولو وروسته د رایې په اتفاق تصویب شوه. د کنفرانس برخوالو 28 تنه د عامې روغتیا د کارکوونکو د مسلکي اتحادیې د مرکزي شورا د غړو، 7 تنه د مرکزي کمیټې د کمیسیون د غړو په توګه او 19 تنه د افغانستان د صنفي اتحادیو د ځواني کنګرې په کار کې د ګډون په غرض د استازو په توګه وټاکل. په خبر کې زیاته شوې د کنفرانس د تصفیې په جریان کې د عامې روغتیا د کارکوونکو د مسلکي اتحادیې د مرکزي شورا لومړی پلینوم جوړ شو او د اکاډمیسین کاندید پوهاند محمد رحیم خوشدل یې د عامې روغتیا د کارکوونکو د مسلکي اتحادیې د رئیس او ډاکټر عبدالواحد ممتاز د سکرتر جنرال په توګه انتخاب کړل. د کنفرانس د کار په دویمه برخه کې د افغانستان د سولې د جبهې د پروګرام طرحې په باب رایې واخیستل شوې او یو شمېر برخوالو د افغانستان د سولې د جبهې د پروګرام د زیاتې پلټنې په غرض خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په پای کې د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا د طبي کارکوونکو د نړیوال سازمان په نامه او د هېواد د هغو طبي کارکوونکو په نامه چې له هېواد څخه بهر اوسېږي د کنفرانس د برخوالو پیغامونه صادر شول. د تیاتر نړیواله ورځ نن د افغانستان د هنرمندانو د ټولنو د اتحادیې د تیاتر د ټولنې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دې غونډه کې چې د هنرمندانو د اتحادیې په کلوب کې جوړه شوه، د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتوري معین محمد الله وطندوست او د افغانستان د هنرمندانو د ټولنو د اتحادیې د مرکزي شورا رئیس محمد حیدر پردیس خبرې وکړې او د تیاتر د نړیوالې ورځې د ارزښت او زموږ د هېواد د تیاتر فعالیت د څرنګوالي په ارتباط یې څرګندونې وکړې. وروسته د تیاتر د برخې یو شمېر هنرمندانو په هېواد کې د تیاتر د حالت او د هغه د فعالیت د لا زیاتې پراختیا د لارو په باب نظریې وړاندې کړې. ورپسې د تیاتر د هنرمندانو لخوا نمایشي پارچې وښودل شوې او په پای کې د تیاتر په 15 تنو هنرمندانو افتخاري ډیپلومونه او سوغاتونه وویشل شول. د نړیوالو خبرځایونو د رپورټونو له مخې د پاکستان د حیدرآباد او لطف آباد د ښارونو په ځینو سیمو کې د هغو قومي نښتو په تعقیب چې د تېرې شنبې له ورځې را په دې خوا څه ناڅه 20 تنه پکې مړه شوي دي. په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. یو تن د سې شنبې په ورځ په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی او نور 15 تنه ټپیان شوي دي. د پاکستان اردو ځینې سیمې کلابندي کړي دي. دغه راز لارښوونه شوې چې په احتجاج کوونکو باندې په سیمو کې ځای په ځای ډزې وکړي. په پېښور کې د یو بل افغان په وژنې سره داسې برېښي چې دغه ښار د ترور او وحشت په سیمه بدل شوی دی. BBC خبر ورکړی چې په پېښور کې د سیالو ډلو لخوا د افغانانو د وژنې په دوام د افغان ملت د عالي شورا غړی ډاکټر سعادت چګیوال پرون سهار په ډزو سره وژل شوی دی. خبر زیاتوي ډاکټر سعادت په داسې حال کې چې د خپل کلینیک په لور روانو د 2 ناپېژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا 15 ډزې پرې وشوې او وژل شو. د افغان ملت یو مشهور غړی د ډاکټر سعادت وژنه یوه داسې وژنه بللې ده چې ویلي دي په پاکستان کې تعلیم یافته ځوانان خوندي نه دي. پخوا د سره صلیب همکار محمد ذاکر د خوراکي موادو د نړیوالې مؤسسې همکاران عبدالفتاح او حدود سید بهاودین مجروح، ډاکټر عمر، ډاکټر فیض محمد، ډاکټر نسیم لودین، حاجي لطیف او مولوي نسیم اخندزاده د دغو سیاسي وژنو قرباني شوي دي.
د امریکا غږ راډیو په دې ترڅ کې خبر ورکړی چې د حمل د میاشتې د شپږمې نېټې نه د سهار تر 10 بجو په شاوخوا کې د محمد نسیم اخندزاده او د 5 تنو نورو سیمه ییزو قومندانانو جنازې چې د حمل د میاشتې په 15 نیټه په پیښور کې ووژل شول د پاکستان د حکومت د پوځي الوتکې په واسطه کویټ ته لیږدول شوي دي. د نړیوالو خبري منابعو د راپورټ له مخې د هلمند په ولایت کې د نبي محمد په مشرۍ د فیصله حرکت انقلاب اسلامي د ډلې یو قومندان په ګلبدین پورې د مربوطو افرادو لخوا وژل شوی دی. بي بي سي راپورټ ورکړی دی چې د نور الله په نامه د اخندزاده یو قاتل چې نیول شوی دی اعتراف کړی دی چې غلام سرور دته د مولا نصیر اخندزاده د وژلو په خاطر د 4 میلیونو ډالرو وعده ورکړې ده او غلام سرور د هلمند په ولایت کې د ګلبدین د مربوطه ډلې د ملي قومندان حاجي عبدالرحمن وراره دی. مولا نصیر اخندزاده د پنځه هغه کس دی چې د ایران سرحد ته نږدې د هیروینو د تولید سره دسته جوړه کړې او د نشهیي موادو د تولید او قاچاق په کار کې لوی لاس لري. سخت سیاله دی. نړیوالو خبري منابعو د ګلبدین د افرادو په واسطه د مولا نصیر اخندزاده وژنه په پاکستان کې د میشته ډلو ترمنځ د اړیکو یوه بله خرپړتیا بولي او د ډلو ترمنځ د سختو او خونړیو نښتو امکان یې اټکل کړی دی. د شوروي اتحاد صدر اعظم نیکولای ریشکوف د فرانسې د اقتصاد د مالیې او بودجې له وزیر پیغ بوکوی سره د کتنې په وخت کې د شوروي فرانسې ترمنځ همکاري مثبته ارزیابي کړه. پیغ بوکوی د اقتصادي، صنعتي، علمي او تخنیکي همکارۍ په باب د شوروي فرانسې د بین الحکومتي کمیسیون په لومړۍ غونډه کې چې پرون په مسکو کې جوړه شوه برخه واخیسته. ریشکوف په عین وخت کې وویل چې د دواړو هېوادونو ترمنځ راتلونکي تجارتي او اقتصادي اړیکې په عمده ډول دوه اړخیزې سوداګرۍ د جوړښت په نوي کولو او د همکارۍ د نویو بڼو څخه په استفادې پورې اړه لري. زیاته کړه د دواړو هېوادونو ترمنځ د داسې اړیکو د پراختیا لرزید په شوروي اتحاد کې د اقتصاد ریفورمونه له پرمختګ سره مشخص کېږي. خبرونه ختم شول.